خبره وه، د طاقت خبره وه، د تورې خبره وه، د ټوپک خبره وه، نو د پښتون نه چا سر نه دی پړی. خو چې کله د قلم خبره راشي هلته پاتې راشو. اقتدار پاتې شوی، کرسۍ پاتې شوی، بادشاهت پاتې شوی، وسایل وو، لیکن موږ زموږ قوم په ادب کې هغه ترقي نه ده کړې کوم چې نورو قومونه کړي، او په دې خبره موږ ډېر زیات پاتې راغلي. او هم د دې کمزورۍ نه لکه په توره باندې خو موږ ملکونه پته کړي دي، هندوستان غونته کې د دلي تخت هم پته کړی دی شاه محمد ابدالي. خو چې کله د قلم وخت راغلی نو هم هغې قومونو زموږ د دې کمزورۍ نه فایده اخیستې او تاریخ اوچت دی. د پښتون تاریخ مسخ کړی شوی دی، برباد شوی دی. یعنې د پښتون هغه ایکچوال تاریخ، هغه ریل تاریخ نن زموږ د بچو لاس ته نه دی راغلی. او په هغې کې بیا زموږ د شوق خبر هم ده. په سوونو زرګاو روپو په نورو حوالو خو خرڅه کولو ته تیار یو، په یو کتاب اخیستو ته یا یو کتاب لوستلو ته تیار دی. دا هم د شوق یو دغه کې نه دي. او بیا د کراچۍ د پښتنو سره په واجبه علمیه را په غاړه ده، هغه خو په هغې اردو کې پښتو وایي، په اردو کې پښتو وایي. او بیا د دې ملک حالاتو هم موږ دې حد ته رسولي دي. د یو ماشوم نه تپوس وکړه چې شاه احمد ابدالي څوک و، شیرشاه سوري څوک و، محمود غزنوي څوک و، ملالۍ څوک و، باچا خان څوک و، خوشحال خان څوک و، رحمان بابا څوک و. زما خیال دی چې 15% بچي به تا ته د هغې تاریخ یا د هغې حیثیت ایکسپلین نه کړي. لیکن چې ته تپوس وکړي چې قائد اعظم څوک و، لیاقت علي خان څوک، نو هغه زموږ په کتاب کې پرکوان شته او په هغې به پوره تفصیلي که ډېرې نه وي دا لږې خبرې به ورته ضرور وي. دا علمیه ده، دا ټریجډي ده د قوم سره. د قوم د بچو نه د قوم تاریخ ورکړی شو. او کومو قومونو چې خپل تاریخ هېر کړی دی، خپله ژبه هېره کړې ده، خپل ثقافت او کلچر هېر کړی دی، خپل ادب یې رسو ګرځولی دی، هغه قومونه د تاریخ په تیارو کې ورک شوي دي. د ډېرو داسې قومونو نوم نشان ورک شوی دی. نن هغه څوک یادوي نو ښه مضبوط قومونه، لیکن نه یادوي. دا یو علمیه ده. دا نن پښتون قوم ته واقعه علمیه ده چې په دې موږ فکر ونه غور ونه. لکه زه دا خبره کوم چې نن ټیک شو چې دا یو ادبي محفل دی، شاعران پکې ناست دي، لیکوال پکې ناست دي، نثر لیکونکي کسان اردو ناست دي. په موږ کې څومره خلک یا داسې کسان به وي چې موږ خپل کورونو ته، خپلو کلو ته، خپلو خپلوانو ته خطونه لیکو، هغه په پښتو کې لیکو. زه ورته نظام پېښ کوم چې زه کله خپل کلي ته، خپل ورور ته، خپل تره ته، خپل تربور ته خط لیکم نو په اردو کې. دا ټریجډي ده که نه؟ دا حالات دي. او که چېرې په دې موږ نن په ژوره سوچ او فکر ونه کړو نو شاید نور خو به وي، خو د کراچۍ د دې 15 لکو پښتنو د بچو نه به هغه پښتو اوس خو ناسه لږه ډېره په اردو کې نیمه اردو نیمه پښتو وایي. او بیا به مطلب دا دی چې دا پښتو د سره هېره شي. دا د قوم تاوان دی. د دغه شان بابا خو هم دا کوشش وکړي چې د بچي په لاس کې قلم ورکړو، او قلم یې هم د دې لپاره ورکړو چې په قوم کې ایجوکیشن راشي. او چې ایجوکیشن راشي شعور راشي، او چې شعور راشي نو بیا د هغې قوم د ترقۍ مخه څوک نشي نیولی. دا حقیقت دی.